موږ پښتانه هغه قوم یو چې هغه یو وار په ملکونو کې سره تقسیم شوي یو. ته افغانی یې، زه پاکستانی یم. بیا د هغه بعد بیا موږ په د خپلو ملکو کې دننه سره تقسیم شوي یو. ته د کوټې والا یې، زه د پېښور والا یم. بیا د هغه بعد په هلته په افغانستان کې ته کندهاری یې، زه هلمندی یم. ته بکتیاوال یې، زه څوک یم. بیا دا خو علاقې سولې، په علاقو کې بیا دننه په قومو کې سره تقسیم شوي یو. ته فلانکی قوم یې، زه فلانکی قوم یم. زموږ قوم هغه ستاسو تر قوم زیات دی او زیات فضیلت لري. هم په داسو سوچو کې، هم په داسو غلطو خیالاتو کې، په داسې ذلت کې پښتانه د اوله سره ونیسي، تر اوسه پورې ژوند کوي. پښتانه به کله د دې ذلت نه بهر راوځي. که ته رښتیا پر د خپل قومیت باندې مین یې، پر د خپل ملک باندې مین یې، تا د ملک دپاره څه کړي دي، تا د خپل قوم دپاره څه کړي دي. زموږ د پښتنو غټ کمال دا دی چې په خارج کې یا په هر ځای ولاړ سي، د چا مزدور سي. تا وطن ته کم تعلیم راوړی دی، تا وطن ته کومه فیکټري، کومه کمپنۍ راوړې ده، تا د خپلو پښتنو ورونو ته که د لر دي که د بر دي، زه د هغو ټولو خبره کوم. تر اوسه پورې تاسو خپل قوم ته، خپل نوی نسل ته کم هغه ښه پیغام ورکړی دی؟ کوم دا پیغام یې ورکړی دی چې فلانکی مرد آباد، هغه پسې بد وایه، هغه پسې کنځلې کوه، او فلانکی چې دی هغه زنده آباد، هغه ډېر ښه دی. یعنې کله به په موږ کې شعور راځي، کله به موږ د خپلې کامیابۍ لپاره، د خپل مستقبل لپاره سوچ او فکر کوو. الله څه فرمایي؟ الله فرمایي چې ما یبدل الله بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. زه تر هغو پورې د یو قوم حالات نه بدلوم چې تر څو پورې دوی د خپل ځان په باره کې، د خپل مستقبل باره کې د بدلون سوچ کړی نه وي. موږ تاسو د بدلون سوچ څه دی چې بس زه پر بل باندې، پر بل تربور باندې غالبه راسم، زه پر پاکستاني باندې غالبه راسم، او پاکستاني زما نه کم راسي. ګوره، که هر څوک ستا دښمن دی، که پاکستان دی، که ایران دی، که هر څوک دی، خوا زه مثال کې طور په درته وایم، دښمن په قتلولو سره نه ختمیږي. دښمن ستا په خپله کامیابي سره ختمیږي. ته خپل ځان کامیابه که، ته خپل مستقبل روښانه که، او ته خپل نوی نسل چې دی هغه ته تعلیم ورکه، ته هغه ګایډ که، ته هغه راپورته که، هغه وخت به چې ستا د دښمن آخري ورځ وي. لیکن په جنګ، په جګړو، په کنځلو باندې هېڅ نه ده جوړه. ټوله ورځ په دا فیسبوک کې، په دا ټیک ټاک کې کنځاوې کوه تر سهاره تر ماښامه پورې. آیا په دا ښکنځاو باندې اوس کیسه جوړه ده؟ که چیرې په ښکنځاو باندې، په ردو بدو ویلو باندې یو قوم ترقي کولی، نن به دا خلکو ایټم بم نه جوړولی، نن به دا خلکو اسلحې او دا جهازونه نه جوړولی، نن به دوی د فوجان نه جوړولی، نن به دوی یو بل ته د کنځلو ټریننګ ورکولی، د ردو بدو ویلو ټریننګ به ورکولی. الله قرآن ته وګورئ، د قرآن راواخلئ، قرآن کې وګورئ چې څه احکامات دي. زموږ دپاره لږ سوچ او لږ فکر وکړئ، خپل نوی نسل ته ښه پیغام ورسوئ، د کنځاو څخه توبه وباسئ، د ردو بد ویلو څخه توبه وباسئ، د ښو اعمالو کوشش او محنت وکړئ.